شوده دلته شمه خو ما کلمات یې راکړه بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله د افغانستان د حکومت نه یه ما دین صحیح ده ګوره داسې چوسته کلمه مې تېره کړه تو دا دین غی چې دا تو راوړی ده د امریکا نه تو دین غی زاملیه چې امریکا دې راوستو تو ښځه کې ووایم چې د هر چا راوستلی وي دا ښځه غی نن روش افغانستان قرار که تو ښځه غی د موږ وړکي جنکۍ دې سټ کړه تو ښځه کې ووایم وروره ګله د طالبان ټول د موږ نه وړه خوري وروره ګله موږ یوه بجې وړه نشو پیدا کولی وروره غم یې د تو سره ده وړه یې د موږ نه خوري تو دا دین غی چې ده ته یې چې اسلامي جمهوریت نالت دی بدنه نالت په بین المللی وي نالت په امریکا وي نالت په پاکستان وي نالت په هغه خلکو وي چې د افغانستان په کیسه کې څوک هغه نه کې کوشش نه کوي نه خلاصوي هیڅ څوک ولکه مسلمان وي ولې امریکا په موږ وایي امریکا مات ده امریکا نابود ده امریکا شرمېدلی ده اوس ایران روس پاکستان داسې نور دولتونه په موږ نه به عربستان دا کلتورونه یې پسار دی دا ښځه غی دا خور مرغی په دغه کلتور په دا مسلمانۍ چې په دده کې ده دا هندوان دا کچه دا مرتد دا ملحد دغه بچایي دا ګوره موږ ته یې داسې فساد راوړی ده چې نه اوس هغه خلاصوي غم خلاصوي ته بچوي چې شته کې چې دوم درې میاشتې کیسې دې د افغانستان په سولانه وکړې ور وخجوه که نه یو ور وخجوه یو کوڅ که یو ور وخجوه چې هر څوک ور خجوې ور به یې خجوه ته خو بچوی یې که نه ته خو ملت یې په ما نه هغه بچویي ګټې په ما اکرام کوه ګټې په ورید ښځې ونډه غواړي ټوله لیبه ښځه چولې ته چې دومره ونډه غواړې کس مو ته څوک روکي مو ته د کس څوک روکي ته به مدیر وې زه بیا تو نه کنه وختی شم ته به افسره وې کنه مو ته چېرته بیارکوې دفتر چېر کوې این نالتې وي نالتې په هغه کاریانو ښځو وي چې هغه دوی کرونونه یلي په درویغو او په سکلي دي هغه قرآن د دوی وشرموي چې یوه کاری جګه نه شوه چې درته یلي وي چې درنه نالتې وي پر پدر مو نالت شه چې دغه خو کیسه خو د انسان یورې وي خو درته یلي دي چې طالبانو درته ووایي چې موږ تاسو ته حق ډېر کوو چې حق ډېر کوي حق خو د یو دغه ده چې داسې درون منډي یو اولین حق د دغه ده بیا د دا حق ده چې په ډکترۍ کې وې که په جنایي کې وې چې کوم زوی ته قطار لوړ شي ته ورننوځې کور ته نو حق د دغه ده چې خیر د تعلیم وکړه نو ته داسې یې چې زه د اوس غونډمشره شم زه د وزیره شم داسې یې کنه ویر که بازار ته وځئ په لښتي جومات ته کوزه شئ چې پټرلیان دې وپنګوي ای پدر مو نالت شه ای میړه ښځه دغی ای ورور ښځه دغی ای پلار ښځه دغی چې هر څوک وي چې هر څوک وي بس خط وایي